السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، په دې هیله به روغ او جوړ یاستئ. دا دی زه یو ځل بیا د یو څه ځنډ وروسته تاسو ته حاضر یم. دوستانو، زما د یو څه مصروفیاتو له امله نشو کولی چې تاسو ته زر ویډیو اپلوډ کړم. دې زه له تاسې نه معذرت غواړم. نننۍ ویډیو چې زموږ د دري ژبې زده کړې باره کې تاسو ته جوړه کړې ده. په دې ویډیو کې تاسو ته ما مهمې او ضروري جملې، هغه جملې چې کومې په روزانه ژوند کې ډېر استعمالیږي، تاسو ته مې راوړي او په دري ژبه تاسو ته ترجمه کړي دي. راځئ ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. که تاسو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرئ نه سبسکرایب کړی، نو بیا هم هیله درنه کوم چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو درسره لایک او شیر کړئ، تر څو نور دوستان هم وګوري. راځئ چې درس شروع کړو. لومړی جمله: چی کسی آماده است؟ څوک راغلی دی؟ چی کسی آماده است؟ څوک راغلی دی؟ چی کسی څوک، آماده است راغلی دی، یا کی آماده است څوک راغلی دی. کدامش بکار است؟ کدامش بکار است، کوم دی پکار دی. کدامش کوم دی، بکار است پکار دی. چطور آمدید، څنګه راغلی، یا چطور آمدی، څنګه راغلی. چند دانه میگیرید، څو دانې اخلي، یا داسې هم دوستانو ویلی شئ چند دانه میگیری، څو دانې اخلي. دوستانو، دا دې لپاره ډېر زیات استعمالیږي، لکه یو کس نه پوښتنه کوي چې هغه څو دانې اخلي، چند دانه میگیرید، څو دانې اخلي. او کله چې یو نفر ته مخامخ وایي، هغه ته وایي چې څو دانې اخلي، چند دانه میگیری، څو دانې اخلي. او داسې هم ویلی شئ چند دانه میگیرید، څو دانې اخلي. پنځم: چقدر بکار است؟ چقدر بکار است، څومره پکار دی، څومره پکار دی. چقدر څومره، بکار است پکار دی. شپږم: چرا درس نمیخوانی؟ چرا درس نمیخوانی، ولې درس نه وایي، ولې درس نه وایي. چرا، ولې، درس نمیخوانی، نه وایي. اووم: چی میخواهی؟ چی میخواهی، څه غواړې. چی میخواهی، څه غواړې، یا تو چی میخواهی، ته څه غواړې، یا شما چی میخواهی، تاسو څه غواړئ. اتم: کدام دختر لایق است؟ کدام دختر لایق است، کومه انجلۍ لایقه ده. کومه دختر، انجلۍ لایق است، لایقه ده. چندم نمبر میخواهید، یا چندم نمبر میخواهی، څوم نمبر غواړې. چندم نمبر، څوم نمبر. لسم: کدامش بسیار لایق است؟ کدامش بسیار لایق است، کوم یو ډیر لایقه دی، کوم یو ډیر لایقه دی. یولسم: چند افغانۍ میگیرید، څو افغانۍ اخلي. دوستانو، دا داسې هم ویلی شئ چند افغانۍ میگیري. کله چې یو کس ته مخامخ وایي چې چند افغانۍ میگیري، یعنی څو افغانۍ اخلي. او کله چې یو کس نه پوښتنه کړي چې هغه څو افغانۍ اخلي، مقصد بل کس ورته وښایي چې هغه څو افغانۍ اخلي، ته به ورته وایي چې چند افغانۍ میگیرید، څو افغانۍ اخلي. خو داسې هم بل کس لپاره هم استعمالولی شئ چې چند افغانۍ میگیرید،
څو افغانۍ اخلي، او داسې هم ویلی شئ چې چند افغانۍ میگیری، څو افغانۍ اخلي. 12 هر چیز زکات دارد. هر چیز زکات دارد. هر شی زکات لري. هر چیز هر شی زکات دارد، زکات لري. دوستانو نړۍ ویډیو زموږ همدومره وه. که ویډیو کې کوم ځای کې غلطي شوي نو بیا هم تاسې نه زه بخښنه غواړم، خو یادونه باید دوستانو درته وکړم چې کوم ځای کې ما نه غلطي شوي نو هیله درنه کوم چې هغه ماته په کمنټ کې په ګوته کړئ تر څو هغه غلطي زه اصلاح کړم. تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.